د افغان کډوالو اخراج د آلمان نه. سلام دوستانو، د افغانستان او اروپا مهمو خبرونو سره ستاسو په خدمت کې یو. د جرمني دولت د جمعې په ورځ نن یو اتیا افغان پناه غوښتونکي له هیواده بیرته افغانستان ته واستول. دا د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته دوهم ځل دی چې افغان کډوال جبري لیږل کیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي دا کسان ټول نارینه ول او د جرمني د محکمې له پریکړې وروسته له هیواده اخراج شوي دي. د وزارت ویان وویل هیواد کې د قانون خلاف عمل کوونکي پناه غوښتونکي دلته ځای نه لري. زموږ هدف دا دی قانوني خلک چې پناه ته اړتیا لري هغه باید پاتې شي، نه مجرمین. د جرمني نوی حکومت چې ژمنه یې کړې ده چې د کډوالو سیاست به نور لا هم سخت کړي. د اخراج د دوی د نوي تګلارې یوه برخه ده. دوی وایي نور کسان هم چې غیر قانوني ژوند کوي یا جرمونه کوي بیرته خپلو هیوادونو ته لیږل کیږي. خو د بشر حقونو سازمانونه وایي چې افغانستان د بیرته ستنېدو لپاره خوندي ځای نه دی او دا ډول اخراجونه ممکن د افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړي. ملګرو ملتونو هم څو ځلې ویلي چې کډوال باید په زور بیرته ونه شړل سي، خاصتا هغه هیوادونه چې د جګړو، سیاسي نارامنۍ یا محدودیتونو سره مخ دي.